وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. دا قرآن کریم په اعتبار ترتیب سره په 10مه پاره او 13 نمبر سورت شروع شو سورہ الکهف. سورہ الکهف دیکھیں یوصل لس آیتونه دي او 12 شکمدنه به کې رکوع دي. د دې یو نوم دی سورہ الکهف. د اصحاب کهف په دې واقعیا کې د رب العالمین په ذات باندې پیمان راوړو کې او په باندې په ثابت قدم پاتې کېدلو کې ډېر فائدې چې الله رب العالمین هغه ذکر کړی دي او واقعا په کې دغه تفصیلا ذکر شوی دا نو دی وجنه سورې الکهف ورته ویل کېږي. او دارنګه دویم نوم چې کوم دی الحایله دی یعنی دا هغه صورت ته چې دا د دجال او د بنده په مابین کې پرده راوستون کې صورت ته دیو جن الحایله ورته ویل کېږي. الحایله سورۃ الکهف دا یو داسې عجیب صورت ده چې الله رب العالمین په دې کې توحید چې کوم دی نو بیان کړی دی او دا غي سره سره داسې واقعات الله تعالی په دې کې بیان کړی دي چې پاره کې ډېرې فائدې دي په ډېرو فائدو باندې هغه واقعات مشتمل دي. سورہ الکهف د دې ربط چې کوم دی د ما قبل سورۃ سره هغه دا چې مخکې سورۃ کې دا خبره بیان کړې شوله چې د الله رب العالمین سره شرک کول دا سبب د عذاب دی. کومو علاقو کې به کومو خلکو کې چې شرک شروع شي او دغه اوسیدونکو په شرک کې مبتلا شي نو رب العالمین د طرف نه باغ باندې عذاب راځي. دنیا کې هم الله تعالی عذاب او په آخرت کې خدای د بار عذاب دیو دی. نو په دې صورت کې الله رب العالمین جواب کوي دا شبهات او کوم شبهات چې د منکرین او مخالفین او د جانب نه د الله په توحید باندې کیږي هغه شبهو چې کوم نه الله رب العالمین جوابونه کړی دي. دویمه دا چې تیر شوی صورت کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم
هجرت ذکر شو او رب العالمین ورته فرمایل چې اوس د دې مکې نه ته هجرت وکړه او طریقې ورته د هجرت کولو وښودله وقل ربي ادخلني مدخل صدق مخکې تېر شوي دي. نو دې صورت کې الله رب العالمین ترغیب ورکړی دی هجرت کولو ته د پاره د ایمان او د دین د بچاو او د پاره د دین د حفاظت او بیا د هغې درې اقسام الله رب العالمین ذکر کړي دي. درېم ربط دا دی چې دا د صورت اختتام په حمد د الله تعالی سره وشو او د دې صورت ابتدا هغه په حمد د الله تعالی سره ده. بیا د دې فضایل او دارنګې د دې زمانه د نزول چې دا کوم ځای کې نازل شوی نو د اکثرو مفسرینو اتفاقی خبره دا ده چې دا صورت په مکه مکرمه کې نازل شوی دی. هغه وخت کې الله رب العالمین دا نازل کړو چې په مسلمانانو باندې د مشرکانو د جانب نه ډېر ظلمونه شروع شو او د هغوی ظلمونه دې حد ته ورسېدل چې ډېر پکې د خپل دین د حفاظت دپاره چې کوم دی نو هغوی هجرت کول ته مجبوره شو او هجرت یې وکړو چې دا ایمان او دا دین زمونږ چې کوم دی نو بچ پاتې شي. او دویمه دا چې په دې کې واقعه د اصحاب کهف الله رب العالمین ذکر کړې ده نو دوی ته یو قسم تسلي ورکول دي چې مسلمانانو ستاسې نه مخکې ګوره داسې خلک تېر شوی دی چې د الله تعالی د دین د وجې نه او د ایمان راوړو د وجې نه هغوی ته ډېر تکلیفونه رسېدلي وو هغوی باندې ډېرې سختۍ تېرې شوي دي حتی چې خلک د هغوی قتلولو ته چې کوم دی نو تیار شوي وو لیکن دا دومره ظلم کول الله رب العالمین چې کوم دی نو هغه ثابت قدم ساتلی و دې سره سره او د هغوی په قدمونو کې چې کوم دی نو تزلزل نه دی راغلی هغه ړقېدلي نه دي. فضیلت د دې صورت هغه دا دی چې مسند احمد امام ترمذی امام ابو داود امام نسائی دې ټولو چې کوم دی نو ابو درداء رضی الله تعالی عنہ روایت را نقل کړی دی. هغه فرمایي وای د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې صورت دا لومبني لس آیاتونه دا چې یاد کړو دا حفظ کړو الله رب العالمین به دغه سړی د دجال د فتنې نه محفوظ ساتي. دا لومبني لس آیاتونه دا چې حفظ کړو یاد کړو. بل روایت کې راځي د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فمن ادرکه منکم فلیقرأ فواتح الکافی. دا الله نبی فرمایي وای که تاسو کې چا دجال بیامون او داغه په موجودګۍ کې چې کوم دی نو دا دجال راغی نو هغه دې د دجال نه د ځان د بچاو دپاره دا سوره کهف چې کوم دی نو ولولي الله رب العالمین به د هغه د فتنې نه دا ویونکی محفوظ وساتي. دارنګې بل روایت دی
دا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ هغه فرمای دا الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمای من قرأ سورة الكهف كانت له نور يوم القيامة من قيامه الى مکة. دا الله نبی فرمای وای چا چې د جمعې په ورځ باندې دا سوره کهف چې کوم دی نو ولس او دای خپل عادت جوړ کو چې د هرې جمعې په ورځ باندې هغه په هر ټیم کې چلولي او دا سورت چې کوم دی نو خپل عادت جوړ کی د جمعې په ورځ روزانه وایي. دا الله نبی فرمایي وایي دا به د لپاره رڼایي په ورځ د قیامت. او څومره رڼا به وایي دی چې په کوم ځای کې اوسي دغه ځای نه واخلي او د مکې پورې په دې مابین کې به چې کوم دی نو د لپاره رڼایي. لکه مثال په طور په دې منجاکوټ کې یو سړی چې کوم دی دا خپل عادت جوړ کړي او د هرې جمعې په ورځ باندې دا سورت چې کوم دی تلاوت کوي او دا په ځان باندې لازم کړي نو په ورځ د قیامت په دې ویونکي دپاره رڼایي د دې منجاکوټ نه واخلي او د مکې پورې دومره رڼا به الله رب العالمین دته نصیب کړي. دا د دې سورت فضیلت دی. الله رب العالمین په دې کې ډېرې فایدې ذکر کړي زموږ او ستاسو لپاره. نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د مدد د الله تعالی الله چې عام مهربان دی په دنیا کې او خاص مهربان دی په آخرت کې. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. تمام تعریفنا تمام صفتنا د الوهیت خاص د الله د بار دی. الذي الله انزل على عبده الكتاب چې نازل کړی دی په خپل بنده باندې کتاب ولم يجعل له عوجا او نه دې ګرځولې د قرآن لره عوجا کوګواله عوجا کوګواله مانا دا چې دا داسې کتاب دی چې په دې کې څه قسم شبهې نشي او د دې په یو آیت باندې بلکې په یو جمله باندې د مخالفینو طرف نه شبهه نشي واردېدلی. دا شبهونه بالکل پاک کتاب دی. دارنګه د دې په الفاظو کې د دې په معنا کې څه قسم دغه نشته لکه کمزورتیا به کې ته نشته دارنګه فرق به کې ته نشته بلکې دا ډېر فصیح او بلیغ کتاب دی. ولم یجعل له عوجا او فرمایي قیما لینذر باسا شدیدا من لدنهم. قیما مانا ډېر مضبوط کتاب دی او قیما او مضبوط مضمون والا دی. مضامین چې کوم ډېر مضبوط دي. لینذر باسا شدیدا دې لپاره چې ير ورګي دا عذاب سخنه. دا قرآن کریم د نزول مقصد دی. لینذر باسا شدیدا او دې لپاره چې ير ورګي دا عذاب سخنه من لدنه د خپل طرفنا یعنی د الله د طرفنا. کم چې منکرین دي مخالفین دي د الله د دین باغیان دي دارنګه مشرکان دي کفار دیو ته ير ورګي د الله تعالی د عذابونو نه چې د الله عذابونه ډېر سخت دي. لہذا د الله د کتاب نه انکار مه کوئ. او دوی مدا چې دا بشارت دی زیری دی
د پاره د مؤمنانو کوم خلکو چې ایمان راوړل په الله باندې د الله په پیغمبرانو باندې او د الله په کتاب باندې هغه ته بشارت ورکړي زیری ورکړي د جنت ادا مؤمنان کوم خلق دي فرمای الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا آکسان چې عمل نه کړی دي موافق د سنت سره عمل صالحه او عمل چې قرآن سنت سره برابرۍ یقینا د دې لپاره اجر دی ښایسته الله به دوی ته ډېر لوی اجر ورکوي ما کسی نفی ابدا اوسیدونکي وي په دې کې همیشه دې کې به همیشه دپاره اوسي دې نه بار ته وتل نشي دارنګې مرګ ورله نشته او فرمایي وینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا او چې یې ورګیا کسانو ته چې وایي نیولې دی الله تعالی د ځان لپاره ولدا زوی بچی د الله رب العالمین لپاره اولاد ثابت کړی دی او رد په یهود نصارا باندې چې دا باطل عقیده د هغوی وي د الله رب العالمین د ذات په باره کې یهودیان هم دغه عقیده وه نصارا هم دغه عقیده وه دیو ته الله رب العالمین یره ورکوي چې دې عمل نه بعد راشي د دې شرک نه چې کوم دی ځان راوشلوئ د الله توحید ومنئ ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمة تخرج من افواههم الله فرمای نشته دی بار بدی باندې سویلم سپویا دی باندې دی پوه نشته علم ورته نشته به خبره باندې او نو دی پلرونس کا سویلم نشته بلکې دی دغه خپل آبا او اجداو دا خپل مشرانو په نقش قدم باندې روان دي دا غوی لار اختیار کړی دا بے دلیله دا غي تقلید کوي مالهم به من علم ولا لآبائهم ندی سره علم شته ندی پلاړانو سره علم شته کبرت کلمه تخرج من افواههم کبرت کلمه لویا خبره ده چې دا راوځي دي دخلونه یعنی لویا خبره ده په اعتبار د خبرې سره چې دا راوځي دي دخلونه آخر د الله رب العالمین مبارک دی دا خبره څنګه کوي څومره جرأت دی د دوی کبرت کلمتن تخرج من افواههم دا یو عظیم بهتان دی د الله رب العالمین په ذات باندې او دغه د انجام نه د ظالمان یریږي نه ان یقولون الا کذبا نو وای دی مگر دروغ وای کنه بی دلیل خبره دروغي د الله لپاره اولاد کم دی او مستغنی ذات ته بے پروا ذات ته چا ته حاجت نه لري فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فشاید چې تو باخعون حلاکون کې نفس کا ځان خپل لرا خپل ځان لرا لا ساریم بدی پسې دیت کې الله تسلی ورکړی دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا باخع اصل کی کوشش تویل کیږي یعنی دی یو شی د حصول کوشش کول او دغه برزان کړول د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوشش داو او ځان به ډیر کړو دې لپاره چې دا خلق ایمان راوړي او د شرک نه چې کوم نه دی باز راشي دیو جنا الله رب العالمین ته تسلی ورکړي زمانه نبی
ځان مه هلاکوه کچر دی ایمان نه راوړي بهذا الحدیث اسفا په دې خبره باندې اسفا د وجې د ډېر غم نه او د وجې د افسوسونو نه فلعلک باخع نفسک علی آثارهم فس شاید چې تو هلاکونکی خپل ځان لره علی آثارهم په دې پسې یعنې د دې په قدم باندې چې کوم دی نو روان او مسلسل دی خلکو ته دعوت ورکوي دین ته رابلې زما توحید ته رابلې خو دا بدبخت ایمان نه راوړي نو لہذا ځان مه هلاکوه الله داسې ذات دی چې هغه غني ذات دی او د هغه کتاب داسې کتاب دی چې هغه غني دی څوک که په دې باندې ایمان راوړي را دې وړي فایده یې خپله ده او که چېرې دې باندې څوک ایمان نه راوړي انکار دې کوي نقصان یې خپل دی نو ځان به نه وژنې انا جعلنا ما علی الارض زینة الله لنبلوهم ایهم احسن عملا یقینا موږ ګرځولي دي هغه څه چې په ځمکه دي زینة ښایست ډول سنګار لها د ځمکې دپاره فرمایي دا څه چې ما پیدا کړي دي او په دې ځمکه باندې موجود دي دا خو دې دپاره زینت دی ښایست دی ډول سنګار دی دا مې ولې پیدا کړي دي لنبلوهم ایهم احسن عملا دې دپاره چې ازمي خو کو په دې باندې چې کوم یو د دې نه ښایسته عمل کوونکی دی تا د رب العالمین د طرف نه امتحان دی بلکې دا ټوله دنیا دارالامتحان دی او بیا چې په دې ځمکه کې الله چې پیدا کړي دي هغه که هر یو شی دی دا هم به طور امتحان دی او فرمایي وإنا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا یقینا موږ خامخا ګرځونکي یو ما هغه څه لره علیها چې په دې ځمکه باندې دي صعیدا جرزا میدان صفا صعیدا معنی میدان جرزا معنی صفا سترا دا هر څه به چې کوم دی نو ختم شي دا غرونه دا کاڼي بوټي او دا چې څومره د سا خاوندان دي دا ټول مخلوق به چې کوم دی نو الله ختم کړي او دا ځمکه به یو صفا سترا یو انوار میدان پاتې شي الله تعالی دې موږ د اصل عمل توفیق راکړي كل مية ورا ده صندوق ده الناس اللي قدموا ده كي برا